بل سوال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت نه مخکې یعنی کله چې الله رب العزت دته نبوت نه ورکړی د نه مخکې چېرته په جنګ کې شرکت کړی دی یا نه؟ نبوت نه بعد خو د اسلام او د کفر جنګونه شوي په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شرکت کړی دی، خو نبوت نه مخکې پیغمبر علیه السلام چېرته جنګ چا سره کړی دی؟ نو د هغې جواب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت زمانې نه مخکې یو جنګ کې شرکت کړی دی چې هغې ته جنګ فجار ویل کېږي. دا جنګ د قریشو او د قبیله قیس په منځ کې و، خپل منځ کې دوی جنګ و، او په دې ټیم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې دی یو قول مطابق 20 کاله و او بل قول مطابق 14 کاله او بل قول مطابق 15 کاله و. په دې عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې شرکت کړی دی، خپل ترونو سره لاړ دی، خو البته جنگ نه دی کړی، قتال نه دی کړی.